د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت خپل روغتیايي ټیمونه تاجکستان له لارې پامیر ته د ناپېژندې ناروغۍ د تشخیص لپاره ولېږل. د سټنډرډ ملي ادارې عمومي رئیس او ورسره مل پلاوي د فقیري اوسپنې ویلي کولو فابریکې څخه لیدنه او څارنه وکړه. افغاني سره میاشت وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 19 تنه ماشومان پلازمینه کابل کې ګلوبل باسط او فرانسویانو روغتونونو ته د عملیاتو او درملنې په موخه ور وپېژندل شول. د چارو ادارې لوی ریاست وایي د کورونا د 50 بستریز روغتونونو چارې بشپړې شوي. د احصایې او معلومات ملي اداره وایي غور ولایت کې د الکترونیکي تذکرو له ویش څخه 1.5 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي او د دولت خزانې ته ورسپارل شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي د اقیني، تورغونډۍ او حیرتان بندرونو له لارې تیره یوه اونۍ کې 58,214 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. کابل ښاروالۍ وایي په 18مه ناحیه کې د 4 سړکونو د جوړېدو چارې 90 سلنه مخته تللي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د استخباراتو ریاست په همغږۍ سره د 1000 ټنو په شاوخوا کې د لیتیم ډبرو د قاچاق مخه ونیول شوه.